د قشتېپې کانال دا څنګه کانال او چیرته دی، اوږدوالی یې څومره دی، پلنوالی او نورې ډېرې پوښتنې به دلته ځواب شي. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د دې کانال د جوړولو طرحه د داود خان وه او ولسمشر غني یې کارونه پیل کړل. په 1499 کال کې یې د افغانستان ملي شرکت ته د جوړولو امر وکړ. په 1400 کال کې 1500 میلیونه ډالر بودیجه ورته پیدا او د کیندنې چارې یې پیل شوې. خو د افغانستان سقوط وروسته یې چارې وځنډېدلې چې د بیا ځل لپاره یې اوسني حکومت افتتاح او چارې یې پیل کړې. دا کانال د افغانستان په 3 ولایاتو بلخ، جوزجان او فاریاب کې تیریږي. دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی، 102 متره پلنوالی او شاوخوا 8.5 متره ژوروالی. دا وخت یاد کانال 3200 ماشینري مصروفه ده او تقریبا 5500 کارګر پکې لګیا دي او زرګونه نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې. دا کانال به د افغانستان په زراعت کې تاریخي او نه هیریدونکی بدلون راولي. شپه او ورځ کار پکې روان دی چې یو ټیم د سهار له 7 بجو تر مازدیګر 4 بجو او بل ټیم تر سهاره اخته وي. یاد کانال د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د آمو له سیند څخه رابیلېږي، بیا د حیرتان له اوږدو دښتو څخه تیریږي، مخته بیا د دولت آباد او د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ څخه په تیریدلو په 3یم ولایت فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې پای مومي. د دې کانال په بشپړېدو به شاوخوا 2.5 لکو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان وچې دښتې به زرغونې او آباد کړي. عام خلک بیا د طالبانو له یاد اقدام هرکلی کوي او وایي چې داسې سترې پروژې باید ډېرې شي. قدرمنو کتونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.